سورة الشورى دا مکی سورت ته او بدی کې 53 آیتونه دي او 15 رکوګانی دي او غټه موضوع کې الله سبحانه وتعالى د وحي عظمت بیان کړي. د وحي عظمت چې کوم وحي چې الله طرف نه راځي نه د معمولی شی نه دی، په دې به عمل کوي، دا به خپل ژوند کې راولي او دا شان د قیامت لپاره تیارې د نیکانو بندگانو صفات چې کوم نیکانو اوچت خلک ته الله غوښله سم خوینه ورکړي دا به کې الله بیانې خپل قدرت دلایل دا به کې الله سبحانه تعالی بیانې. په دې بوزه کې زموږ تفسیر درسونه تفصیلین التما د دې سورتونو خه تفصیل کړي چې هغه تفصیل او هغه تفسیر په دې ورځو کې نشي کېږي. او الحمدلله چې د اخرنی سورتونه او د اخرنی سپاری دي کې غالبا موضوع د توحید رواني نه آیتونه واضح دي، لکه دا اوس پورې موږ څومره سورتونه وي او روانو وي ولې چې آیتونه واضح دي د آخرت یې رب کې دا د عذابونه یې د توحید مسله د الله د قدرت دلایل بل نه چې د قران په اوله کې تفسیر وشي نبی دغه د لسغه ور روان چې کوم آیتونه کوم سورتونه غو بیا واضح دي، لکه څوک ډیر تفسیر اوري د غواړي او تفصیل نه غو بیا زموږ عام درسونه دي پیدا کې کوم چې په بوزي کې موږ تفسیر درسونه کوو. بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف الله علم دې ټکو په معنی باندې كذلك يوحي إليك دغشان وحي كيتاتا وإلى الذين من قبلك أو كسانو د جمخكستان دي الله العزيز الحكيم الله چزور ورده حكمة والده دسرنا د وحي مسألة شروع شو چې دا وحي بلازم مني ولي بلازم مني ځکه چې الله طرف نه راځي. له ما في السماوات وما في الارض خاص داغه په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په زمکه کې دي او هو العلي العظيم او غوچت لوی دی. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن نجدي دي اسمانونه چې اوچوي د بر طرفنا عند الذي عظمته والملائكة يسبحون بحمد ربهم او ملائک تسبیح ویسر د حمدنو درب داغوینا ويستغفرون لمن في الارض او بخانه غواړي د بار داغه چې بزمکه کې دي، یعنی دی ملائکو د الله شان پیژندل دي. وګوره د اسمان ته دور لوی ذات چې اسمانونه دغه د لاس چې چوي نږدې دي چې ملائک امخه تسبیح وي. رسول الله صلی په حدیث کې وي په اسمانونو کې سلور ګوتې زی خالی نشته، سلور ګوتې زی خو یا ملائک په سجده پراته دي یا په رکوع کې پراته دي یا ولاړ دي یا تسبیح وي یا جاړي یا استغفار کوي، په څه نه عبادت کې مصروف دي. سلور ګوتې زی خالی نشته. او چې کله قیامت راشي دغه ملائک چې چرته غوی د الله نه فرمانی نه کړي او ټول عمر غوی دغه بندگی کړي د الله، قیامت په ورځ به الله ته وي چې ما عبدناک حق عبادتک، الله موږ ته بخانه کو استادی سي بندگی چې څنګه چې پکار ودی چې موږ نه کړي. هغه دا خبره کوي چې زمو استاد بندگی وسي هغه یې الله دې سي بندگی موږ نه کړ څنګه چې پکار. دومره لوی اله دی، دومره لوی الله دی. به دې کې دا خبره چې ملائک بخانه غواړي دا چا د پاره چې بکم ذکرې پزمکه کې، نو پزمکه کې چا د پاره بخانه غواړي؟ مؤمنانو د پاره په سورۃ المؤمن کې دا خبره موږ سره تیر شو. الا ان الله هو الغفور الرحيم خبردار یقینا الله بخانه کون کې دې رحم کون کې دې. والذین اتخذوا من دونه اولیاء او کسان چې نیولې دي سوا د الله نه معبودان الله
حفیظ علیم الله ساتون کې دې په دوی باندې یره دا کسانو ته چې الله دې عملونه لیکلي دي ساتنه کوي الله قیامت پر ورځ په تولي وما انت عليهم بوكيل او نیت بدوی باندې زموان وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا او دغشان وحي کړی د مونږ ته قران عربي جبي والا لتنذر القرى د دې لپاره چې تويره اصل د کیلو کوم دی مکه ده او موږ سره مخکې تیر شي دي چې دته القرى ولي وي دا د مکی نوم دی ومن حولها او غسوک چې چاپیر دي دا غینا وتنذر يوم الجمع او ويري خلق دور زيد راجم كيدون لا ريب فيه نشتي شك باغي كي فريق في الجنة يودل باب جنت كي وفريق في السعير او بلد لباب ور كي او دات ساتتم بيو كي فريق في الجنة وفريق في السعير ودلي دي کنه تم بدیو كي ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة او كوختي الله نخامخا قرزولي بودي أمتي ولكن يدخل من يشاء في رحمتي مگر داخلي چاله رچ وغواړي پر رحمت خپل کې دې ځکه دا خبره کې چې الله په دې قادر دی چې دا ټول انسانانه په یو اسلام باندې راجمع کړي وي خدای الله د مشیت تقاضا ده نو الله پرې حدودي حق او باطل او دسکو واضح کو به دوی پرې حدودو امتحان مسل داري چې الله حق او باطل واضح کی او بیا ته پرې دی نبی الله چې چاته غواړم خپل رحمت کې داخلو ما دین وته نصیب کم د جنت حقداري وګرځو والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير او ظالمان خلق نشتی دا غوی د بار سوک دوست او مددگار ام اتخذوا من دونه اولیاء این ولی دوی سوا د الله نه دوستان نور معبودانی ولی پکار سوا چلای نیولې وي الله معبود نیولې وي الله دوست نیولې وي فالله والولي الله غدوست وهو يحيي الموتى وغرج وندكي مړي وهو على كل شيء قدير او غبار شي باندې قدرت لرونکی دی اوس والله دا خبر بیانې چې دا وحي ما ولې نازله کړی دا نو د دې لپاره چې تاسو به سو کوي فیصله به کوي تاسو کې څه اختلافات راځي دغه فیصله الله ته واپس کی وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله او هغه چې اختلاف پیدا شو تاسو باغی کې چې هر شی نو فیصله داغي بدل الله طرف ته ذالکم الله ربي دغه ذات الله دې رب زما دې علی توکلت فاغ میزان سپارلې دې او الی انیب او خاصه واپس کیږم فاطر السماوات والارض اول پیدا کون کې د اسمانونو او د زمکې دې جعل لكم من انفسكم ازواجا ګرځولې دي تاسو د پاره د نفسونو تاسو نه جوړي ومن الانعام ازواجا او د سارونو جوړي يذروكم فيه خريتا سو بدی کې څه مطلب دی يذروكم فيه خوري الله تاسو په دې انتظام کې کم چاغه کړي نو فی کی اشاره هغه تدبیر ته هغه انتظام ته راځي کم چې الله کړي
ځکه سوی لیس کمثله شیء نشتی پشان دا غس شی او هو السمیع البصیر او غوریدن کې لیدن کې ده له مقاليد السماوات والارض خاص غلر کنجیانی د اسمانونو د زمکی دی یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر پر اخیر رزق چالر چې غواړي او کوي انه بكل شيء عليم یقینا غفار شي باندې پوه دی وصلوي چې هغه وحي مونږ ته کړی دا کوم چې موږ بوخانو پیغمبرانو تم کړیو شرع لكم من الدين خکار کړی د تاسو ته د دین نه هغه ما وصى به نوح هغه چې مضبوط حکم کړو باغی سره نوح علیہ السلام ته والذي اوحينا اليك او هغه چې وحی کړی د منګتا ته وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى او هغه چې مضبوط حکم کړو منګ باغی سره ابراهيم او موسی او عيسى عليهم السلام ته ان اقيموا الدين چې ودروي دین ولا تتفرقوا فيه او ډلې ما جوړوي بدی کې دین ودروي څه مطلب دی عمل وکوي او ولا تتفرقوا فيه ډلې بنه جوړوي د نسیت الله ټولو ته کړي فرقې بنه جوړوي تنظیمونه بنه جوړوي عقیدې بخپل نه جدا کوي مذهبونه بنه جدا کوي بلکې ټول به یو یې په قران او په حدیث باندې نو کم توحید چې نوح علیہ السلام بیان کړی ابراهیم علیہ السلام موسی عیسی علیهم السلام هماغه توحید الله خپل پیغمبر ته چې تبم بیانې كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ګران دی به مشرکانو باندې هغه دین چې ترا بني دوی غیته الله يجتبي اليه من يشاء الله راکاږي دې دین ته څوک چې غواړي ويهدي اليه من ينيب او هدایت کوي دې ته دا او هدایت کوي دې ته دا غچا چې واپس کیږي الله ته وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم او جدا نشو دوی د دین مگر ورستو د دین چې راغې دوی ته علم پیغمبرانو دین یو خو يهود او نصارا او مشرکین د دین سکو ټول ټوټي کو الله ورست دین چې علم وتم راغله نبی اولی بغیا بینهم د وجد کینین په مز د دوی کې ولولا کلمه سبقت من ربک او کچر د نه فیصله چې مخکې شوی د طرف دربستانه الی جن مسمى ترنیټی مقرر پوری لقضی بینهم نخام فیصله بشوی په مز د دوی کې وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ او یقینا کسان چې په میراث کې ورکړې شو کتاب رستو د دوی پیغمبرانو نه غوښته دا موجوده کافران دي او درټنه لفي شک منو مریب خامخا فشک دي د دین پس شک فلذلك فدع واستقم كما امرت د دې اختلاف د وجنه دعوت کوته واستقم او کلک شبدی باندې کما امرت لك څنګه چې حکم شوی دی تا ولا تتبع اهواءهم او مروانیګ په خواهشاتو د دوی بسي وقل آمنت بما انزل الله او ما ایمان راوړې دی باغ چې نازل کړی دی الله من کتاب د کتابنا او امرت لأعدل بینکم او ما ته حکم شوی دی چې انصاف وکم په مستاسو کې یعنی تاسو ټول به یو شان دعوت درکوم الله ما ته حکم کړي الله ربنا وربکم الله زمونږ رب دی او تاسو رب دی نو به اختلافات جوړول د ضرورت چې الله زمونږ رب دی او تاسو رب دی نو به راش دغه شان د نن سبا چې خلکو د فقهي اختلافات له دومره هوا ور کړی ده
چې لمنډه جدا جدا ډلې او مذهبونه جوړ کړي هغه ته موږ د الله بندګانو راشي قران زمونږ یو دی پیغمبر زمونږ یو دی کعبه زمونږ یو ده قبله یو ده پیغمبر یو ده حدیث یو ده نبی د اختلافات او ضرورت او راځي چې اتفاق راول هغه وی چې نه اتفاق براولو او زمان مشر به جدای او استاد به جدای نه دي خو اتفاق نه راځي کنه اتفاق خو بالا راځي چې ټول کینو غیر چا پیر د میز نه او په دې میز باندې کیدو قال الله وقال الرسول راځي بس دغه زمونږ دین شو به دې اتفاق اله به اتفاق راځي خو چې ته به خپل یاد او ز خپل یاد مو د خپل یاد نه به اتفاقونه ودی نه دي بیا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم زمنګ د بار زمنګ عملونه دي تاسو د بار تاسو عملونه دي هر یو سړي خپل غم پکار دي لا حجه بيننا وبينكم نشتی جګړه به مې زمنګ او به مې تاسو کې هیڅ جګړه وې نشتی دې خبرو ورګي شو زمنګ د کافرانو موږ کې جګړه نشتی حق واضح دی جګړې د ضرورت نشته دا مطلب دی لا حجه بيننا وبينكم چې حق کار شو الله بیان کو به جګړې ته ضرورت دی هر چا خپل خو خدا کمنی ودی منی او کنه منی نه دی منی الله يجمع بيننا الله بجمع ولي بمن زمن کې وإليه المصير او خاصغت ورګرځي دلی والذين يحاجون في الله او کسان چې جګړې کوي په بار د الله کې من بعد ما استجيب له ورستو د دین چې قبول والي شوی دی دا مطلب دا شو چې الله خبره منلې شوی ده او دوی بیا هم د الله په باره کې جګړې کوي حجتهم داحضه عند ربهم نو دلیل د دوی برباد دی بنز درب د دوی دا خلک مونږ ته خلک دي نه دي منی د الله کړه نور خلکو خدای الله منلی نه کړه دوی دلیل برباد وعليهم غضب وبدويبان غضب له ولهم عذاب شديد او دوی لپاره سخت عذاب دی الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان الله غزاد چې نازل کړی دی کتاب په حق سره او تلا چې الله د ټول کتابونه نازل کړي اسماني دي کی دا خبره بیان شو چې هغه حق کتابونه بیا الله ما میزان او تل به نازل کړي تل د عدل خلکو ته حکم کړی چې بهر څه کې بس کوي انصاف او عدل وکوي خباز مفسرین وي هم د قران چې د تل ده وي د میزان نه مراد څه دی قران دی ولي وي چې بدی باندې هر بنده ځان تل شي چې زه به کومه لار روانه ما کته د معلومول غواړي چې ته په حق کې په باطل ځم بس وتله ځم په قران وتله په حدیثونو وتله نو دامي وتله وما يدريك لعل الساعه تكون وما يدريك لعل الساعه قريب او څه خبر درکړی ته یقینا قیامت نږدې دی ته څه وکړې چې قیامت نږدې روان دی هغه لپاره قران منل پکار دي دغه په احکام باندې عمل پکار دي يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها پجلتي سره غواړي دلا کسان چې ایمان لري په دی باندې والذين امنوا مشفقون منا او کسان چې مؤمنان دي یریږي د قیامتنا ويعلمون ان الحق او کویږي چې بشک دا حق دی الا خبردار ان الذين يمارون في الساعه یقینا کسان چې شک کوي په بار د قیامت کې لفي ضلال بعيد خاف گمراهی لري کړي الله لطيف بعباده الله مهربان دی بخبل بندگانو باندې يرزق من يشاء رزق ورکي چاله چوغړي او هو القوي العزيز او هغه طاقت والا عزت مند دی سوال بجره کې درای شي چې مسله د قیامت روانه او एकदम الله سوی رزق وی رزق زور کوم نه دی دغه څه مناسبت ډیره پټه خبره پرتاغه ده الله رزق ورکوم طول له
دا پدې چې بیا په آخرت کې څوک دا ونه وي چې الله ما د آخرت لپاره پدې کوشش نکاو ځکه چې تا مال رزق نه راکاو. اوس کله د رزق بن کې په کافرانو نو کافرانو ته خو باندې بدغه جوړ شي کنه چې مونږ ستاسو د آخرت په دینه منو او تیارې په دینه کو ځکه چې تا مونږ رزق نه راکاو. الله وی رزق په دې ټول لور کوم چې قیامت کې به رچا سره باندې نه. من كان يريد حرث الآخرة سوک چې غواړي بخفل عمل سره فصل د آخرت نزيد له في حرثه نزيات بکو دته بفصل ددکی. موږ عام د تفسیر په درس کې د دې زیات بکو د دې موږ ډېر تفصیل کړي. یو مطلب موږ دا کړو بارک الله فیکم چې د زیادت مطلب دا دی چې الله وو ته په دې نیک اعمالو کې خون پیدا کړي. دا مطلب دی. دویم دا چې الله بوله توفیق ورکړي مینه به ورسره پیدا کړي د عمل به ورته ښایسته ښکاره کړي نو دی به بیا کوشش ډېر کوي. لکه اوس دوه کسان منزل راځي دا یو په دې منځ کې ولاړي جومات خالی شي بیا راوځي دا بل د چرګې په شان ټونګي وي د خلکو په سټونو واوړي او منډې کړي او په دې لاره کې بیا د نسوارو پوڼې کولاو کړي نسوار ولګي کور ته ورشي بیا ټي وي ته کینې خبرې شروع کړي. مولوي صاحب یاره دا نه مولای راوسته 2 منټه مونږ یو غدو کدي سم نه په کار مونږ ځل مزدور خلک یو او بل ابل مزدور خلانه استلته نزيد له في حرثه فرق بتا ته بدیږي کې معلومي د دویم ته الله خون پیدا کړي په دې عبادت کې دا بندگی و د خېستخ کار کړي ده محبت ورسره پیدا کړي نزدیک غلیږي دا ولنه چې نه غدي خالی ده. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها او څوک چې غواړي فصل د دنیا نور بکو منګ د تراغینا وما له في الاخره من نصيب او نبي دلر په اخرت کې صبرخه. ام لهم شركاء اشتي دوی لره شریکان چې الله سره شریکان جوړ کړي شرعوا لهم من الدين چې جوړ کړي دي دوی لره د دین ما لم يأذن بالله هغه چې اجازت نه دی ورکړي الله داغه. یعنی آیت دې معبودان شته دوی چې دوی د دوی بر دې دین جوړ کړي چې الله داغه اجازت نه دی ورکړي الله وینا بلکې دوی خپل خواهشات دي ټول. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم او کچرتنه وینا د فیصله نخا مخافي سلب شوی به مز دوی کې کله قیامت نه کنه الله ما په دغه ذکر دوی خبره ختمه ولا. وان الظالمين لهم عذاب اليم او یقینا ظالمان غویل عذاب دردناک دی. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا ان بد ظالمان لنا يريدون کی بيدا عملون چکړي دي وهو واقع بهم ودغ عمل برابر وتن کی باغوي باني یعنی لازم بوت دغه بدل ملوي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړل دي او عملونه کړی دي نیک فی روضات الجنات فباغچو د جنتونو کې وي لهم ما يشاءون عند ربهم د دوی د بار باغ سي چې غواړي دوی پنځ درب د دوی ذلك هو الفضل الكبير دا لوی فضل دی. ذلك الذي يبشر الله عباده دا غسدي چې زیره ورکي الله په دې سره خپل بندگانو ته الذين آمنوا وعملوا الصالحات هغه کسانو ته چې ایمان راوړل دي او عملونه کړی دي نیک. قلت ورته لا اسالكم عليه اجرا نغوالم تاسو نه په دې باندې مزدوري الا الموده في القربى مگر مینه والبخل ولیکی صرف دردا غواړم وای یعنی که نور تاسو زما دا خبره نه مني خودمره لحاظ خو کوي کنه چې تاسو سیمه تاسو خپل منو سره د خپل سره قدر خو کوي. ومن يقترف حسنا او چاچی وکړنی کی نزيد له فيها حسنا زیات بکو دل ربای کی خایس. ان الله لغفور شکور
یقینا الله بخون کې قبل ان کې ام یقولون افترى على الله كذبا ای وای دوی د جوړ کړی دی بالله باندې درو فإن يشاء الله يختم على قلبك نکو غواړي الله مور بوي بزړستا الله نعمت را دی دلته وی کزو ول مستبر زلبن مور وم د قران او د هر څه د ير کوم دیو به سکه یو مطلب دی دوی مطلب دی چې دی وی چې د پیغمبر په الله باندې دروغ جوړ کړي نه که دروغ جوړ کړي وي الله به د پزړ باندې مور وانه ويمحو الله الباطل او ختم الله باطل ويحق الحق بكلماته او ثابتي حق بخبل وادو سرا انه عليم بذات الصدور يقينا غفو دي باغ خبرو چی بسینو کری وهو الذي يقبل التوبة عن عباده او الله غزات چې قبلې توبه د بندگانو خپلونه وس الله سبحانه وتعالى توبې طرف ته ترغیب ورکړي ويعفو عن السيئات او ما في كيد بدونا ويعلم ما تفعلون او بوئی باغ کارونو چې تاسو کوي ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات او قبلې الله عملنا یا دعاګانی دا کسانو چې ایمان راوړل دي او عملونه کړی دي نیک ويزيدهم من فضله او زیاتې دوی لره د خپل فضل والکافرون لهم عذاب شدید او کافران د دوی د بار سخت عذاب دی ولو بسط الله الرزق لعباده او کچت پراخ کړي وی الله رزق بندگانو خپل لره لبغوا فی الارض نو خامخا سرکشي به کړي وی بزمکه کی نو کله د رزقونه دغه شم پرې خو دی چې څه کوي او چې څومره خوري او څومره اخلي الله دې ټول انسانانو به سرکشي شروع کړي ولکن ينزل بقدر ما يشاء مگر علیږي الله باندې سره سچي وغواړي انه بعباده خبير بصير یقینا هغه بخپل بندگانو خبردار دی لیدونکې دی وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا او الله غزاد جرالیږي باران ورستدنا امید کېدو د خلقنا وينشر رحمته او خري رحمت خپل وهو الولي الحميد او قدوس دې استایل شوی دی ومن آياته او باز د نخود طاقت دلان داد خلق السماوات والارض پیدائش د اسمانونو د زمکه وما بث فيهما من دابه او هغه چې خوار کړی دی په دې دواړو کې د سارونه او هو على جمعهم اذا يشاء قدير او الله پر جمع کولو د دوی باندې کله چې غواړي قادر دی پس مکه باندې چې څنګه د الله خوار کړی الله دغه خلق ز ټول برا جمع کوما وما اصابكم من مصيبه او هغه چې ورسیږي تاسو د مصیبت فبما كسبت ايديكم نو په سبب دا عمل چې کړی دی لاسونو تاسو مصیبتونه چې په انسان باندې راځي نو د سره راځي بده د ګناهونو د سره راځي ويعفو عن كثير او ما في كيد ډیر ګناهونه دغه بګل ډیر ګناهونه د ځان نه بخي وما انتم بمعجزين في الارض او نيت سواجز كون کی الله لرب زمکه کی وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او نشتی تاسو در سوا د الله نه هیڅ دوست او نه مددگار ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام
او باز د نه خود الله نه کشتی دی په دریاب کې بشان د غرونو یشاء یسکن الريح کو غواړي الله وبدري هوا فيظلن رواكد على ظهري نو بغرزي کشتی ولانی بشان د دریاب ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور یقینا بدی کی خامخا ډیری نخیدی د پاره د هر ډیر صبرناک ډیر شکر گزار او یوبقون بما کسبوا یا بتباکی د کشتی په سبب د عملونو په سبب د عملونو د دوی ويعفو عن كثير او ما فی کید ډیرنا ويعلم الذين يجادلون في آياتنا او پتب ولګیا کسانو ته چې جګړې کوي بایتونو زمن کې کوم وخت پته ولګي چې کله د کشتی تباش چې کله د کشتی تباشي دوی ته پته ولګي د شیشي ما لهم من محيص چې نشتی دوی لرزه د تختی فما اوتیتم من شيء بس هغه چې درکړې شوی د تاسو ته څه شي اوس که څوک دا خبرو کی چې موږ د الله خبندګان یو دلیل پیدا دی چې الله موږ له دومره ډیر مالونه راکړي او کوم خلک نه نه الله با د مالونه نه راکولې نو الله سبحانه تعالی د دنیا بیرغبتی اوس په کاوه به اوس بیانې فما اوتیتم من شيء بس هغه چې درکړې شوی تاسو ته څه شي فمتاع الحیات الدنیا نو سامان د ژوند د دنیا دی وما عند الله خير وابقى او هغه چې د الله سره دی غوړه دی وابقى او همیشه دی للذین آمنوا د بار دا کسانو چې ایمان راوړی دی وعلى ربهم يتوکلون او بخپل ربانی ځان سپاري د دې ایت نمبر دو الله سبحانه تعالی د ایمان ولو صفاتونه بیانې یو صفت خدای شو چې ایمان راوړی بل د چې بخپل ربانی ځان سپارلې نور صفاتون په دې مؤمنانو کې شته د مؤمنانو ځان له خوې د غوي چت خوې او دغه انسانان دي چې الله سبحانه تعالی بوله جنت ورکړي نو که تاسو دا غواړئ چې د جنت تاسو په نصیب شي نو دغه خوونه دغه اخلاق دغه صفاتونه په ځان کې راولي کم چې په دې روان آیتونو کې ذکر کی والذین یجتنبون کبائر الاثم او هغه کسان دي چې ځان ساتي د غټو ګناونو نه والفواحش ودبي حيائنا د مؤمنانو غټ صفت ځان ساتي د غټو ګناونو او په سورۃ النساء کې کتاب استیاج نو موږ سره آیت تیر شو الله وی کتاب د غټو ګناونو ځان ساتي دا وړه به ته معاف کما د الله مهرباني ده چې ته ځان د غټو ګناونو ساتي الله به دا وړه ګناونو ته تاسو معاف کړي والفواحش د بے حیاي د کار نه مؤمنان ځان لري ساتي په دې کې هر قسمه هغه ګناه داخله شو چې کومه د بے حیاي سره تعلق ساتي ما په بوزه کې د دې صورت تفسیر کړي او التمدري هر صفت سره چې کوم د مؤمن خوې دي تفصیل سره ما خبره کړې ده او بغمنه حدیث ما بیان کړی خو دلته موږ سره ټیم مختصری دغه د سحر خبري تفصیل نشو کوله واذا ما غضبوا يغفرون او کله چې دوی غصه شي نو دوی بخانه کوي د مؤمن غټ صفت چې غصه شي نو څه کوي بخانه کوي او چې صفت دی د مؤمن چې کله د غصه ورشي د بخانه کوي والکاظمین الغیظ الله المؤمنان هغه دي چې دوی غصه سکي غصه پټي غصه خپل ختمي لنډه د چې مؤمن د غصې په کنټرول کې نه غصه د په کنټرول کې او بی دینه سره چې دینو د غصې په کنټرول کې چې غصې کم طرف ته بوته بس نه د خپل پزان کې بیا سنه چری خو چې به د صد غصه کې د سوق به ورسته وګورئ غصه شو منه پوي د مدره چې غصې په کنټرول کې ومنه پوي د مش او مؤمن هغه چې غصه د په کنټرول کې ول غصې په وخت کې بخانه کول و اذا ما غضبوهم يغفرون کله چې دوی غصه شي نو دوی بخانه کوي
دا د مؤمنو چې صفت ته بزن کې پیدا کی والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة او دا کسان دي چې خبره قبول کړي د خپل رب او پابندي د منځ کړي ده او امرهم شورا بینهم او کار د دوی مشورې په منځ د دوی کې دا د مؤمن بل صفت دی چې مشوره ډیره کوي او مشوره کې ډیر خیر دی او ډیر برکت الله په مشوره کې اچولې په مشوره کې او په استخاره کې چرته چې مسکار کې درې دوه کارونه بغیر مکو یو مشوره بل استخاره نو مشوره د انسانانو سره شو استخاره د مشوره د خپل رب سره شو نو دوه کارونه لازم کوه بلقیس عمره خياره و يا ايها الملأ وافتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدوا خپل درباریانو ته هغه مشوره واغسته په مشوره کې الله دې خیر برکت چورو جو ګره مسلمانان شو ودمرو خیر زنانو بل تر ته فرعون قمقل ته ګوره ما اوريكم الا ما ارى سجزم دغه کینه یعنی مشورې نه غستې د چانه چې دا څه خبره ده موسی عليه السلام سوی دا مؤمن سوی خو ما اوريكم الا ارى ما ارى لري بعض خلکو په من کې دا دغه چې صرف خپل من بس یعنی چې زه سویمه دا سیده نور چې څومره دنیا ټوله غلطه ده او په دې خپکیږي چې خبره دی ونه منل یعنی مطلب دی چې په دې خلکو واجب دي چې زما خبره به مني خو دې ګوره د چانه مشوره نه اخلي ضرورت دی باره کې شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم دمر اوچې انسان دی الله غته او شاورهم فی الامر د صحابه کرامو مشورې اخلوي هغه کارونه کې چې وحی نه یو وحی مسله وایي کې مشوره نه چلی په دې عامو کارونو کې دوی مشوره اخلي رسول الله مشورې غسه صحابه کرامو خصوصا د جنگ په موقع باندې څه خیال چې موږ دیږي کې پړاو واچو څه خیال چې د زیرونی سو د مشورې بر رسول الله صحابه کرامو نو څومره اوچت انسان دی په موږ کم یو کس په دماغ کې هغه ترسي او په مقام کې هغه ترسي نو مشوره کوي په مشوره کې الله ډېر خیر اچوي کم سړي چې بغیر مشورې کار کړي کم سړي کاینه منکان بغیر مشورې کار کړي دی الله دې کار کې برکت نه دی چولې او دې به په خپل کار باندې پخیمانه شي مشرانو سره مشوره د دیندارو خلکو سره مشوره د علماو سره مشوره د تجربه والا کسانو سره مشوره په دې کې الله سبحانه وتعالى برکت چولې ومما رزقناهم ينفقون او دا غینه چې منګ ورکړي دوی ته خرچ کوي د بل صفت ته والذين إذا أصابهم البغي ينتصرون او دا کسان دي چې کله ورسیږي دوی ته ظلم نو دوی بدل اخلي اوس دې مخکې کې خلوي چې دوی بخانه کوي خیالم دې کنه او دلته سوي وي بدل اخلي دا به څنګه ونه جمع کوي یو چې الله بخانه کې بل چې بدل اخلي مطلب دې آیت دی ادمه تفصیلا دا خبره بیان کړي و ابوزه کې چې الله وی چې د مؤمنان سذلیله او کمزوري خلک نه دي که څوک د ګمانو کې چې دوی بخانی کوي په دې چې دوی سدي کمزوري الله وی کمزوري نه دي که بدلا غست غواړي نو بدلا غستې شي د سدي ذلیله خو نه لکه زمونږ په معاشره کې دا خبره ده چې څوک بخانه کوي او څوک اخلاق ساتي نو خلک دته بوزدله وي يرندو کې وته وي او دې بدل نشي غسته د خپل تپوس نشي کول نکستا په ځل کې دا خبره راشي کوم څنګه د معاشره کې الله وی والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون د مؤمنان ګره چې ظلم وسروشي بدلا غستېش خدا بدله چې ناري د دوی چې اخلاق دي او د دوی الله په حکم باندې عمل کړي نور بدلا غسته جایز دي وجزاء سيئة مثلها او بدل د بدی بشان دغي فمن عفا واصلح فاجره على الله نو چې ما فی وکړو عمل خو کو نو اجر د الله باندې دی انه لا يحب الظالمين یقینا الله من کید ظالمانو سره کبدل اخلی واخله خو دمره چې بای کې بم زیاته بنه کې اوس موږ سره دیږي کې درې مرتبه بیان شو درې په دې آیتونو کې یو مرتبه د ظلم بل د عدل او بل د احسان
نه د ظلم مرتبه خدای ده چې ته وسړي سره زیاتې کې ته سویلی نه دي او ته بدل اخلي یو سړي ته معمولی سویلی یو تر پاسې دي او هغه سره د ظلم زیاتې وکړو. دویمه مرتبه ده عدل. عدل دا دی چې ته چې نه ماف کوم نه بس به دې چې کارو کې چې دومره بدلې اغستې شي څومره چې تاسو سره کړی. نو دریمه مرتبه ټول نو چې دغه مرتبه د احسان ده چې ته وبخې فمن عفا واصلح دا ټول نو چې خلق ته ولمن انتصر بعد ظلمه او خامخا چې بدل واغست ورسد ظلم کې دون باغباني فاولئک ما علیهم من سبیل نو دا کسان نشته په دوی باندې اسلار د ملامتیا انما السبیل علی الذین یظلمون الناس یقینا لار د ملامتیا باغ کسانو دا چې ظلم کوي د خلق سره ويبغون في الارض بغیر الحق او زیاته کوي بزمکه کې بنا حق سره اولئک لهم عذاب الیم دغه کسان دوی لره عذاب درناک دی. ولمن صبر وغفر او خامخا چې صبر کو بخانه وکړه ان ذلك لمن عزم الامور یقینا دا خامخا د بخو کارونو نه دی. بیا الله وی بخانه وک دلیل شو بده باندې چې بخانه طرف ته لړې زور ورکړي. نو چت مؤمن هغه دی او چت انسان هغه دی چې هغه بخانه کوي. د بخانه صفت بزن کې راوړي رسول صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی الله عنها چې چرته خپل ځان لپاره بدل نه غسته چې د دین په باره کې بچا سوي نو به لازم بدل غستو خو د خپل ځان په باره کې چرته بدل نه غست. دي مشرکان وسره سس کړي سس وسره کړي او د هیڅ نه دی چې کله دغه ذاتی مسله واغه په شریګي او کې دې خبر نه خو چې چا بل الله مبارک سي دین مبارک سي به بدل لازم غستو. نو په ځان کې د صفت پیدا کړي او په ځان کې نرمي او عاجزي په ځان کې پیدا کړي. پلار کو سره وانی سړي سره د خبري وړي د معافي کا یو سړي د لګاډه وو طاقت دشتي معافي کا پس شي باندې ولګي د بغلتي سره یو سړي نه معافي کا په هر خبره کې مشرک روان چې هر سړي ته لاسه چولې دی یو ته کنځلي کې او بل ته چې یو څه بل څه دا د سپکو خلکو اخلاق دي او د سپک انسان دا علامه دی چې دی په زی په جنگ خته د سپک انسان علامه ده چې کوم چې د ورزي دی په ډیره کې دی په جنگي په کور کې دی په جنگي په لار کوڅه کې دی په جنگي په ګاډي کې دی په جنگي په مارکیټ کې دی په جنگي د سپک انسان علامه. او درون انسان یعنی ته سوچ کې چې دا سړی ما کله چې ته په جنگ لیدل دي یعنی ته به وخت راځي خو ته باندې راځي دومره چې اخلاق دي مؤمنان. عمر بن عبد العزيز رحمه الله علماء د پنځم خلیفہ راشد دی او د عمر بن خطاب رضن نو سه راځي دی اوچت انسان ډیر نیک انسان په دې ورځ مدینه ته راغی او د خلیفہ خو په ټیم د شام نه راغی مدینه ته چې مدینه ته ورشم په دې جمعات کې څه کسان ودو شپې راغی مدینه ته جمعات ته رسول الله جمعات ته نه وته خلک ودو یو سره د خپل لګي د بغلتي داغه ته خر ګوري نه د دې شو کې ته مسکه خر نه عمر شام نه راغلی غلطی را نه وشو. دې اخلاق پکار دي بچا دی غوړي خر نه من الله بنده عمر ما ته خطا شوی دې اخلاق چې اخلاق نرمي دی او خلیفہ دغه د اخلاق دي به دي د خلفای راشدین او جن مثالونه د رسول صلی الله علیه وسلم د جن او ډیر زیات دي. هر چا سره انخلیم معمولی خبر او بس ولاړ معمولی خبر او ولاړ ځکه د سپک خلک په دې باندې مشهور شوي سوی وی پلاني سره وګوره دغه مکو د سپک غونډه کې سړی دی به بدینه پری ولې ځکه چې په دې مشهور شوی دی نو خلک یو بل تنبیه ور کوي وی ګوره پلاني سره خبرې مکو خیر دی وی پری دوه سړی سره بد اخلاق غونډه کې به بدی تنګي یعنی دومره دې مشهور شوی مؤمن په بد اخلاق نه مشهوري مؤمن چې مشهور شوی هغه په نرم اخلاق او په خو اخلاق مشهوري الله یې من کې پیدا کی.
ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده او هغه څوک چې گمراهي کوي الله نو نه به د رسول دوست رستو د الله نه چې الله گمراه کوي نو څوک نشي چې به نه غتر واړي وترى الظالمين لما رأوا العذاب او يني بتظالمان هر کله چې ویني عذاب د قیامت پورس يقولون هل الى مرد من سبيل ويبدوي ايشته وپسې تسلار چې موږ دنیا ته لاړ شو وتراهم يعرضون عليها او يني بتدوي چې پیشکیږي په اور باندې خاشعين من الذل عجزي كون کی وي دوخه خلک عجزي کون کی وي کنه الله سوي عجزي كون کی وي د وجد ذلتنا عجزي په دوه قسمه یو چې اخلاقي یو د ذلت د کمزورتیا د لاسي بل سلاري نه نو خلک وي دا څه دي عجز سره عجز نه دي داغه ځنه ته خبر نه غوسي نه رشي دا یو سره ملي کنه دي چې تاسو مخامخ شو د مخ به دي چې یتیم کې او دي شرک او یو شی بل الله دي ته دا سره عجز انسان دي ناغه عجز نه خو ذلیل شوی یا کمزور شوی یا حاجت پیښ شوی یو هغه جزیره چې هغه مؤمنانو ده دوچته مؤمنانو هغه جزیره هغه بل شانته الله وی چې دوی با جزیه کون کې د وجود ذلتنا ينظرون من طرف خفي ګوري بورته د پټ نظرنا ان د سترګو په دې ګوټونو کې به د جهنم ته ګوري چې ردی ته بزو وقال الذين آمنوا او باقي سان چې ایمان راوړل دي ان الخاسرين يقينا تاوانيان الذين خسروا انفسهم هغه سان دي چې تاوان کې چوري دي ځانونه خپل واهليهم واهل خپل يوم القيامه بورز د قیامت دي سید موږ سره مخ کې تیر شي چې ګټ تاوان دغه چې سړی خپل ځان وبېلي خپل بچي وبېلي قیامت پر دغه په تاوان کې واچي الا ان الظالمين في عذاب مقيم خبردار یقینا ظالمان بابا عذاب من شکی وما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله او نبی دوی لرسوک مددگاران چې مدد کی دوی سره سوا د الله نه ومن يضلل الله فما له من سبيل او هغه څوک چې الله گمراه کینو نبی غلر لار د هدایت د قیامت تذکرو شو عذاب تذکرو شو عذاب نه بچ کېدو لار سده استجيبوا لربكم خبروا مني دخبل رب من قبل ان ياتي يوم مخد دين جراب شي ورز لا مرد له من الله جنبي واپس يغيل راد طرف دلانا ما لكم من ملجأ يومئذ نبي تاسل رازيد پناهي بدغورز وما لكم من نكير او نبي تاسل رهس انكار فايدمن انكار بکی خو فايدمن انكار بني فإن اعرضون كدي مخوانو یعنی کدا اے پیغمبر د اخلاق ستا خبره نه مني کما خواړو فما ارسلناك عليهم حفيظا نو نه لګلې مونږ د دوی باندې ساتون کې د عملونو د دوی ان عليك الا البلاغ نشته ستا بزم باندې مگر رسول دي او د انسان مزاج بیانې خصوصا د کافر انسان مزاج وان اذا ذقنا الانسان منا رحمه او یقینا من کله چې وسکو انسان ته خپل طرف نه مهرباني فرح بيان خوشاله شباغي باني وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم او کورسي دوی د تکلیف په سبب دا عملونو چې مخکې لګني دي لا شنو د دوی فان الانسان كفور یقینا انسان ناشکری
معمولی مصیبت براشي هغه مصیبت هم د دې ګناونو د لاسینو به ګلی د چا نه کوي ګلی به د الله نه کوي وسله خپل طاقت بیانې وجي زما د طاقت تصرف سي زما بلاس کړي لله ملك السماوات والارض خاص الله لرب چي د اسمانونو او د زمکې ده يخلق ما يشاء پیدا کوي سجواري يهب لمن يشاء اناثا ورکی چاته جوالي جنکی ويهب لمن يشاء الذكور او ورکی چاته جوالي نارنا او يزوجهم ذكرانا واناثا يا يوزي ورکی دویت نارنا وزنانا ويجعل من يشاء عقيما او گرزی چالر جوالي شن انه عليم قدير یقینا الله په دې قدرت لرونکي دی. دې مسلې تفصیل موږ په سورۃ النحل کې کړو چې دا خلک چې ترجیح ورکي زامنو له لونو باندې او لونو په پیدایش باندې خپکیږي الته تفصیل موږ کړو تفصیل موږ بیان شي کوله خدای ته لنډه تاسو خبره ووریدنه چې دا جنې ور بخل الک ور بخل دوان ور کول هیڅ نه ور کول ټول چا کار دی در الله کار الله به کارونو مخبکیږي نه لوري درکړه شکر وباس زوی در کو شکر وباس کوشش دا کو چې دوی تربیت وکي موږ د دې خبر راغستو چې الک دی او جنې دی او د دې الله ته پوس کوي زمنګ نه نو شکر وباس چې الله دې بچي درکې او به دې روغ بچي درکې نن ماته کور کې ته وړلې یو څنګه خپل زوی شوی دی ماشوم شوی نن زوی شوی دی زوی لپاره خلک څومره خوشاله دي زوی شوی دی په هغه باندې سم تیز جوړې او د ډکو میچازو لاري نشتی او تشه میچازي نه کی اوس په دې روزي کې په غټ غټ هسپتالونو غریبانان ګرځي یو ځای ته بل ځای ته اپریشن کې چې څو سره وکوس دا الله سبحانه تعالی شکر وباسي چې الله تعالی بچي درکې او به د روغ بچي درکې نو به کوشش دا کوي چې دغه دینی تربیت وکړي دا قصې پرې دی چې ولي جنې شو ولي دي شو ولي دغه ځکه دلته الله وینه چې دا زما کار دی نو چې الله کار دی نو به ته اعتراض په الله باندې کیس او هغه قمقلانو ته خصوصا د ایتونه ورور وړي کوم چې خزي ته وي کده نن نه بعد دی بچي راوړو کده نن نه بعد دی جنې راوړه دا خدای کار نه دی دا کار دی چې دی د الله کار دی ځکه ګور د ایتونو په اخره کې سوې انه علیم قدیر الله په دی الله په دی بس خپويږي چې چا سره لور خدا او د چا سره زوی خدا او چاله دوانه ورکي او چاله صرف لونه او چاله صرف زامن او چاله سره نه ورکي د الله کارونه الله ته پرې دی او چې تاسو له صدر کې به شکر وباسئ در روانه ایت چې د دې سبب نزول دی چې يهوديان یو پیر پر رسول په سرالو او ته وی کته نبی نو تاسو سره الله دې خبرې کړې لکه څنګه چې چا سره کولې په موسی عليه السلام باندې او دغه شان د الله تجلی راخاره شي او کوئی تور ته تولې راخاره کی الله سوي وما كان لبشر او نشي کېده د بار دی او انسان اي يكلمه الله چې خبر یو کې دا غسر الله الا وحيا مگر په طریقه د وحي کولو سره زړه دا غته د یو طریقه شوغه چې زړه د سوي وحي او من وراء حجاب يا اخوات پردینا الله سره خبرو کی خو مز کی سي پردی او يرسل رسولا يا راولي استاذ جبريل لولي نو د درې طریقې د وحي الله خبري کوي وسره خو مز کی په پردی یا پسړه کو ته وحي کوي او یا جبريل په واسطه کوي خدا به کې نشي چې الله راخکاره کی ځان دغه پیغمبر ته دي نشي کېده فيوحي باذنه ما يشاء ناغه وحي کی بحکم د الله سچو غواړي یعنی جبريل انه علي حكيم يقينا الله وجد حکمت والده چې په قران نه پويږي کنه
دا ګمراه فرقو ولا به هر طرف ته تاویر تاوي چې څوبر د حق پرس علماء سره نه ناس او دین دی نه زده کړي او دې کې شیعه ته دم ویل شي او وی وګوره موږ چې په قران کې د علي رضی الله عنه مشتي انه علی حکیم یقینا دغه علی چې دی هغه حکیم دی په علی دی به زموږ دا لکیر کا فقیر چې وته وي ماشاءالله بس ته نور څه د قران نه آیت وي قران نه څه وي آیت وي زلته زموږ خلک قران په ترجمه خو نه وي نه د حدیث په معنی وي عربی کې لګي عربی کې باغ چې د خپل خبره کړي ودلته الحمدلله دې ملک خو بیا د خلک پر عربی چې پویږي د مولاغه پوره تقریبا کې پوه نشي خو دې په پوه چې موضوع دا روانه ده پاکستان او افغانستان کې بس پوي ناغه ته په دغه کې خبرو کې ده په عربی کې څه وایي نه دې چې کور ته راشي چې کافر مولا دی سم دلایل وسره ټول خبرې د قران نه وکړي ټول خبرې او په نه ځخ خپل خبرې دا چې ته یو کس جیل ته چولې شو نو دوی به په دې جیل کې میټینګ کو او دا زموږ استادو موږ ته د علم القراءات قران د 7 قرات چې دا ماته خو الذي فازت کیوي ناغه د قصه کوله په مصر کې مصریو ناغه چې دا جیلیان به دیو بل سره ملاقاتونه به کول دې بیا دې پولیسان ته پته ولګی دا جیل ولا دې دا سړي خو دیو بل سره ملاقاتونه کوي نه بس دوی هغه جیلونه جدا کړو نبی په منځ کې یو ځکه کېدو نو په منځ کې څنګه دوی دغه وکي هغه صرف به مونږ کو بیا به ډایرک وستو وځي اوس خپل ځینو ته ځي پولیسان بوته ولاړو پوجیان بوته ولاړو نبی دوی سوچ کو چې اوس چل کول غواړي چې بغیر د مشورونو خو زموږ کار نه کی نو دا سحر د لسو بجو په ټیم کې وغيو بانګ شروع کو جیل کې بانګ شروع کو وای کسان راکاري کوم چې بجیل باندې چوکیدار وای شي له چې باندې ټیم د بانګ وي الته دوی ضرورت را پېښ شو چې سم مشوره وکړي نه د چې غالبا چې سړی د الله دین نه لري یو هغه به دې قصونه وي چې بانګ سټیم وي سټیم نه وي بس هغه ګاډي تر چولې دی جمعه تر وستي دمروسی به دې کې یو مخکې کړي هغه خو هیڅ نه ورسي کوم چې بجیل باندې چوکیداران دي او له سعودي سولمونه ورته نو اوس په دې منځ کې د مشوره غوډور کې منځ ټیم خو نه دی کنه ته خو شي ولرلی دا مشوره به غوډور کې نو به خو غواز کیږي وعلموا انکم جئتم لامر مهم ويقینا پوښی تاسو زوري کار ده پر ټول خبره به وګړو هغه کراشن کوب نیولې هغه جمعه په دروازه ولر ادبه ټول خبره وکړه به چې سلام وګړو به تاسو ته مونږ شو وشو به ګړی کې نو درې وس دا خبرو نه چې د سوي هغه به مشوره وکړي چې دې څه وکاو دې څه بنه کو دې وکاو دې بنه کو بلکې ولته به ویلې چې ماشاءالله دې امام اواز څومره خوږ دی زموږ داخله کې نه پويږي خو په دې پوښي جواز یې څه دی اواز یې مزدار نو ما خبره ده کو چې سو بوري دین دې د حق پرس علماء نه زده کړي کنه دا گمراه مولیان بری تاوی را تاوی خصوصا زموږ د عجم خلک عرب خو بیا هم خدي پویږي په دې باندې چې مولا وایسه خو زموږ د عجم دری غریبانه چې هغه قرآن بغیر ترجمه نه بنشي پوي په حدیث بغیر ترجمه نه نشي پوي لکه مولا د دوه ټکی د عربی په خطبه کې دوه ټکی د عربی نو بس د کور تراشي مولوی سي پسم دلایل خو جوړ سره نه مني نو سره موږ څه وکړو ګناه خو ته وسم دلایل خو نو شیعاګان دا خبره کوي روافض وی د علی رضی تذکره شتي په قران کې یو دا انه علی حکیم ایوب ان شاء الله مخکې راشي هم په دې درس کې روان دی بل آیت تغي کوم دوی دا خبره کوي وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا او دغه شان وحی کړی د مونږ ته د روح د حکم زمنګنا د روح نه مطلب څه چي دی قران ګور الله دې قران ته روح ویلې جونی وته ویلې د قران ته روح ویلې ځکه چې د روح خو سات ژوند دی کنه نه دغه شان د قران ژوند دی چې قران د سره ته ژوند دی چې قران د سره ته مړی ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان تنبوی دی چې سده کتاب او نه په تفصیل د ایمان الله ورته نعمت را دی ویته د خوښ پته نه په ایمان پوي دی او نه په کتاب پوي دی
دغه دا دلیل هم دی چې رسول سره علم الغیب نشته. الله وتعالى دا خو موږ د سره احسان وکړو. دا احسان یوازې په پیغمبر نه دی، دا احسان په انسانیت باندې دی. ولكن جعلناه نورا مگر ګرځولې دې منګ دارنا نهدي به من نشاء من عبادنا چې هدایت کوم موږ به دې سره چا د جوړو لخبلو بندگانو نا وانك لتهدي الى صراط مستقيم او یقینا خامخاته هدایت کې لارې نیغتا. هدایت هغه مسله ده دی هدایت توفیق ده الله بلاس کې ده هدایت ارشاد ده رسول سره مشتي موږ سره مشتي. وانك لتهدي الى صراط مستقيم یقینا ته هدایت ورکینی غلاري ته کم هدایت ارشاد توجیه یعنی اے پیغمبر یقینا ته خلق ته نی غلار خې نمنګ سره تیر شو په شلمه سپاره کې انك لا تهدي من احببت. پیغمبر چا سره چې ته محبت کې ته هدایت نشي ورکول دیږي ته هدایت ورکول شي نو ته هدایت توفیق نشي ورکول. توفیق سره چې وسړی راوچت کې د گمراهۍ نه غلاري تیرواله د پیغمبر سره پلاس کې نشته هیڅ سره نشي سوا د چا نه د الله نه. هر چې دا هدایت ته چې نه غلار سړی ته خې نو د پیغمبر سره مشتي د نیکانو خلقو سره د علماء سره مشتي. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض لا رد الله هغه ذات چې دغه په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی هغه چې په زمکه کې دی. الا الى الله تصير الامور خبردار خاص الله ته ورګرځي ټول کارونه.